افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د رد ظلم په نوم د پیل شویو عملیاتو په دوام افغان ځواکونو د ډیورن کرښې پورې غاړې ته د پاکستاني پوځ یو زیرداره ټانک له منځه وړی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه عملیات د افغانستان د ختیځ په کونړ ولایت کې د دانګام ولسوالیو پر امدادو د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه ترسره شوي دي. ویل کېږي چې افغان ځواکونو د پاکستاني پوځ یوه زیرداره ټانک د توغندۍ په وسیله په نښه کړی او په بشپړ ډول یې له منځه وړی دی. د دفاع وزارت په وینا دغه برید د رد ظلم په نوم د انتقامي عملیاتو یوه برخه ده چې د پاکستاني پوځ د وروستۍ بریدونو په غبرګون کې پیل شوي دي. د وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د خپلو سرحدونو د ساتنې او د هر ډول احتمالي تیري د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی لري. سرچینې زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوځ د یاد زیرداره ټانک د تخریب ترڅنګ په سیمه کې د هغوی د ځواکونو فعالیتونه هم اغیزمن شوي دي. که څه هم د پاکستان له لوري د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دی خپاره شوي، خو د دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوی هدف په بریالیتوب سره له منځه وړل شوی دی. د یادونې وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو په اوږدو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د راپورونو له مخې دواړو لورو په بېلابېلو وختونو کې یو بل د بریدونو او سرحدي سرغړونو په ترسره کولو تورن کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ټینګار کوي چې افغان ځواکونه به د هېواد د خاورې حاکمیت او د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د وزارت په خبره هر ډول تیری به له مناسب او قوي غبرګون سره مخ شي. شنونکي بیا وایي چې د سرحدي نښتو دوام ښایي د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو پر وضعیت اغیزه وکړي. د دوی په باور د سیمې د ثبات لپاره مهمه ده چې د شخړو حل لپاره سیاسي او ډیپلوماتیکي لارې چارې هم وکارول شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.